2001 میلادي کال کې د وخت مغرور قوت امریکا او د ناټو تر چتر لاندې متحدینو یې د وطن فروشو افغاني ګوډاګیانو په ملتیا پر ګران هیواد افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په پلمه خوني یرغل راوړ. په افغانستان کې موجوده اسلامي نظام چې نږدې پر 95 سلنه خاوره یې واک درلود او سرتاسري عدالت او امنیت موجود و، سقوط وکړ. د همدې کال د نومبر په 28مه د جرمني په بون ښار کې د امریکا او نورو غربیانو لخوا د افغانستان په اړه کنفرانس دایر شو او پر افغان ملت د لویدیځوالو هغه اجران او جاسوسان مسلط کړل شول چې تاریخ یې یوازې په غلامۍ، جاسوسۍ، غلا، خیانت، ټوپک سالارۍ او بېدینۍ ګواه دي. همدا د افغانستان لپاره خورا خطرناک برخلیک او د لوټلو پیلامه و. د کرزي په لومړي او دویمه دوره کې اداري او اخلاقي فساد هر ورځ زیاتېدی او قانوني بڼه یې خپلول. قتل، رشوت، غلا، خیانت، جنسي ځورونه، چور او غصب د چارواکو اصلي دنده وه. هر چارواکي د خپل وس په اندازه لوټل کول. لوړپوړي چارواکي د غیر قانوني شتمنیو په راټولولو، د نشهیي توکو په قاچاق او د دولتي ځمکو په غصب بوخت وو او خارجیانو بیا د افغانستان کانونه او قیمتي کاڼي اشغال د ټولو فتنو مور وه چې نورې فرعي فتنې هم تر وزېږېدې. اسلامي امارت د خپلې نظامي مبارزې پر مهال په دې باور لاره چې د اشغال له ختمېدو سره به د فتنو کمپله هم ورټوله شي. موږ ولیدل چې د اسلامي امارت له راتګ سره د فحشا د مرکزونو، عیسویت د نشر د مرکزونو، نارواو او نورو ادرسونو دروازې وتړل شوې. تر 2010 میلادي کال پورې افغانستان په فساد کې نړیوال شهرت خپل کړ او کچه یې لا هم په ډېرې چټکتیا سره وړاندې روانه وه. په 2014 میلادي کال کې چې د کرزي د دویمې دورې پای او اشرف غني د ولسمشرۍ نوماند و، د کمپاین پر مهال یې ژمنې وکړې چې که ولسمشر شي د فساد سره مبارزه به یې لومړیتوب وي. خو کله چې د ارګ چوکۍ ته ورسېد، ثابته یې کړه چې ژمنې یې یوازې د کمپاین لپاره او د کیمرې مخ ته وې. د فساد سره مبارزه نه، بلکې فساد یې لومړیتوب دی. پر خپلو تیرو ژمنو یې په خپله چلیپا کش کړه او فساد ته یې دوام ورکړ. د ده په دوره کې نه یوازې دا چې فساد کم نه شو، بلکې قانوني بڼه یې خپله کړه او ملت ترې تر پوزې راغی. کله چې به ملت د فساد پر وړاندې آواز پورته کړ او یا به نړیوالو د فساد یادونه وکړه، غني به بیا وعدې ورکولې چې د فساد مخه به نیسي، خو بیرته به یې پر هماغه ځای هېرولې. د سیګار ادارې سلګونه راپورونه د کابل د پخواني رژیم د خیانت، غلاو، درواغو او غلطیو په اړه وړاندې کړل. د اریانا نیوز او طلوع نیوز په سایټونو کې اوس هم د خیالي ښوونکو او خیالي سرتیرو داستانونه پراته دي. دوی چې څومره کولی شول ملت یې هومره وځاپه. میلیاردونه ډالر افغانستان ته د افغانانو په نامه راغلي خو ورک شوي دي. د پخواني رژیم چارواکو په ترکیې، دوبۍ، امریکا، کاناډا او فرانسه کې اپارتمانونه جوړ کړل او د ملت په مشروع حقونو یې سودا وکړه. د روان 2021 میلادي کال د اګست په لومړیو کې چې پخوانی نظام له سقوط سره مخ شو، دغو مفسدو چارواکو د ملي شتمنیو چور ته اشر وکړ. هر یوه په ډیر مهارت د خپل وس مطابق پیسې غلا او بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړې. د اګست پر 15مه اشرف غني د کابل څخه د تیښتې پر مهال له ځان سره 1.9 میلیونه ډالر غلا او انتقال کړل. له بلې خوا یې ټول دولتي سیستم تخریب او فلج کړ. هوایي او ځمکنی ځواک، ذخایر، دفترونه، ریاستونه یې وسوځول او اسلامي امارت ته یوازې یو تش کالبد ور پاته شو. پر دې سربیره د انسانیت او بشرپالنې دروغجنو مدعیانو په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ملت میلیونونه ډالره سرمایه کنګال کړه او افغانان یې د بد اقتصادي وضعیت، لوږې او بشري ناورین سره مخ کړل او پر افغانستان او د اسلامي امارت پر رهبرانو یې لا زیات سیاسي او اقتصادي بندیزونه اسلامي امارت د خپل حاکمیت په لومړیو ورځو کې د ملت 40 کلنې اساسي غوښتنې ته
مثبت ځواب ورکړ. په ټول هیواد کې یې سرتاسري امنیت تامین او هیوادوالو ته یې د ازادۍ رنګین پیغام ورکړ. اوس چې د اسلامي امارت د حاکمیت نږدې 15 ورځې تیریږي، اسلامي امارت همدا ویجاړ او فلج دولتي سیستم د صفري نقطې څخه په عادي توګه د ملت د خدمت لپاره فعال کړی او لا هم د رفاه او پرمختګ په حال کې دی. که لوی الله جل جلاله ته خوښه وه، اسلامي امارت به ډیر ژر هیواد پر خپلو پښو ودروي. په سیاسي، اقتصادي، صحي، د بیا رغونې او نورو برخو کې به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې او پرمختګ کوي انشاءالله.